السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د حساب څلورم درس ده. په تېر درس کې موږ د حساب په څلورګونو عملو باندې بحث کړی و. د جمع په عملیه مو بحث وکړو، همدارنګه د تفریق په عملیه مو بحث وکړو، د ضرب په عملیه مو بحث وکړو او د تقسیم په عملیه مو بحث وکړو، او په راتلونکي کې په دې کې هم مثالونه انشاءالله حلو. نن په دې موضوعاتو بحث کوو. اول راځو د تقسیم قابلیتونو ته. تقسیم قابلیت نه هدف څه شی ده؟ فرض مثال داسې فرض کړئ چې ماته چا یو عدد راکړی 460 او بل عدد یې راکړی 2. ماته داسې وایي چې 460 آیا په دوو د تقسیم قابلیت لري؟ هدف یې څه ده؟ یعنې 460 په دوو پوره تقسیمیږي او که نه؟ که چېرته 460 په دوو پوره تقسیمیږي نو داسې وایي چې 460 په دوو د تقسیم قابلیت لري. 460 په دوو د تقسیم قابلیت لري مطلب یې دا ده چې 460 په دوو پوره تقسیمیږي که نه؟ یعنې مطلب داسې که 460 زه په دوو تقسیم کړم، اول 2 په 4 په نظر کې نیسم، 2 سره به 2 نه زیات ده، نو 2 ضرب دباني هم چې 4 پوره کېږي، 1 2 2 2 د 4 څو ورکوم 2 2 2 4 منفي کوم 2 راښکته 4 نه چې 4 لاړ 0 2 راښکته کوم، بیا 2 له 2 سره مساوي ده، نو 2 ضرب دباني هم چې 2 پوره کېږي، 1 په 2 کې 2 نو ته څو ورکوم 1 1 په 2 کې 2 منفي کوم بیا څو پاتې کېږي 0 ته بیا څو راښکته کوم 0. کله مې چې دا 0 راښکته کړه دې 2 نه کم ده که نه، نو دې ښکته شوي 0 لپاره دلته چېږي کوم 0 نو پاتې څو راغی 0. کله چې 0 راغی نو موږ وایو چې 460 په دوو پوره تقسیمیږي، مطلب دا چې باقي څو راځي 0 راځي. نو 460 په دوو د تقسیم 460 په دوو د تقسیم قابلیت لري، یعنې پوره پرې تقسیمیږي. یا فرض مثال داسې ماته څوک ولیکي 345 ماته وایي آیا دا په اوو د تقسیم قابلیت لري؟ مطلب یې دا ده چې په اوو پوره تقسیمیږي که نه، یا په شپږو په 5 آیا په 5 د تقسیم قابلیت لري؟ یعنې په 5 پوره تقسیمیږي او که نه؟ نو څه شی کوو موږ اول 3 په نظر کې نیسو، 3 د 5 نه کم ده که نه، نو 3 ورسره بیا وجه کړو چې څو شي 33 نو 15 ته لیکم د 15 ضرب زباني هم چې 33 پوره کړي، شپږ 15 30 او 15 15 نو شپږ ورکوم، شپږ 15 30 2 نه کم ده نو څو لیکم شپږ 15 30 منفي کوم 3 نه چې 0 لاړ شي 3 3 نه چې 3 لاړ شي 0 15 راښکته کوم. دا اوس 2 دانې دي، هغه څو دانې دي؟ 1 دانه، نو 2 رقمي ده او هغه څو رقمي دی؟ د 15 ضرب زباني هم چې اوس ماته دا 2 پوره کړي او 15 15 30 نو څو شو 15 پاتې څو راځي 15 نه چې 15 لاړ 0 3 نه چې 3 لاړ 0 نو پاتې راغی 0. نو زه وایم چې 315 په 5 د تقسیم قابلیت لري، معنا څه شوه چې 315 په 5 پوره تقسیمیږي. هر عدد چې ماته راکړي اوس ماته وایي چې په مربوط عدد د تقسیم قابلیت لري، نو موږ څنګه کوو تقسیمو. که پاتې څو راغی 0 راغی نو زه ورته وایم تقسیم قابلیت لري، که 0 رانغی نو زه وایم چې تقسیم قابلیت نه لري. د یو څو عددونو د تقسیم قابلیتونو قاعدې موږ زده کوو چې د هغوی قاعدې لږ اسانه دي او کم وخت نیسي. چې هغوی کې لومړی عدد چې موږ قاعده وایو هغه د 2 ده. د 2 کوم عددونه ویشل کېږي پوره، یا د 2 کوم عددونه تقسیم قابلیت لري. فرض مثال 360 دا ماته دا په 2 تقسیمیږي که نه، نو زه به څه شی کوم 20 ته به یې ګورم. که 20 کې 0 راغلی و یا جفت راغلی و، جفت څه شی راغلی و؟ جفت رقم. جفت رقم لکه څه شی 2 لکه څو 4 لکه څو 6 لکه څو 8 دغه رقمونه که 20 کې راغلي ول یعنې جفت رقم راغلی نو موږ وایو چې دا عدد په 2 څنګه ده پوره تقسیمیږي. نو دا اوس په 2 پوره تقسیمیږي ځکه 20 کې څو راغلی 0. کله چې په 20 کې 0 راغلی یا جفت رقم راغلی و نو موږ وایو چې هغه په 2 پوره ویشل کېږي. یا 515 ماته څوک ولیکي چې په 2 پوره تقسیمیږي، زه ورته وایم په 2 پوره نه تقسیمیږي په خاطر د دې چې دلته په 20 کې څو راغلی 15 راغلی او 15 نه جفت ده او نه 0 ده. ما ویل کله چې دغه رقمونه یعنې جفت رقمونه په 20 کې راغلي وو یا 0 راغلی نو زه وایم چې په 2 پوره تقسیمیږي. که دا اوس په 2 تقسیم کړمه نو پوره نه رسېږي. بل فرض مثال یو بل مثال به ولیکم 410 ماته وایي دا په 2 پوره تقسیمیږي، زه ورته وایم هو ځکه 20 کې څو راغلی 0 راغلی. یا ماته ولیکي 415 زه ورته وایم دا نه ویشل کېږي. که ولیکي راته 416 زه ورته وایم ویشل کېږي ځکه چې 20 کې څو راغلی جفت راغلی پوره ویشل کېږي.
پوره ویشل کېږي. بل د دریو د تقسیم قابلیت په دریو کوم عددونه پوره ویشل کېږي. هغه عددونه په دریو پوره ویشل کېږي چې د ارقامو مجموعه په دریو څنګه سي پوره تقسیم سي. څه مطلب؟ که ما به څوک یو عدد ولیکي 510 ما ته وایي چې دا په دریو پوره تقسیمیږي، یعنې تقسیم قابلیت لري. زه چې شی کوم ارقام جمع کوم، ارقام مجموعه څه مطلب؟ یویز جمع لسیز جمع سلیزم دا ټول مرتبې څنګه که جمع که 5 جمع 1 شپږ، شپږ جمع 0 شپږ. دا شپږ اوس په دریو تقسیم کړه څو پاتې کېږي؟ شپږ چې په دریو تقسیم کړو څو پاتې کېږي؟ 0. چې 0 پاتې شو یعنې د ارقامو مجموعه په شپږو څنګه شوه؟ تقسیم په دریو پوره تقسیم شوه، یعنې ارقام مجموعه شپږ شوه که نه؟ په دریو تقسیم 2 3 شپږ پاتې څو راغی؟ 0. چې پاتې 0 راغی د ارقامو مجموعه په دریو تقسیم شوه پوره تقسیم شوه. نو زه وایم چې 310 په دریو پوره تقسیمېږي. که 310 په 5 310 په دریو تقسیم کوه نو پاتې به څو راځي؟ 0 راځي. یا پر مثال ما ته یو عدد څوک ولیکي ما ته وایي دا په دریو پوره تقسیمېږي یا په دریو د تقسیم قابلیت لري. مطلب یې دا دی چې په دریو پوره تقسیمېږي یعنې باقي 0 کېږي که نه. نو کومه شی به کوو؟ اول په ذهن کې لنډه طریقه دا ده چې په ذهن کې زه څه شی وکړم؟ هر رقم تقسیم کړم. شپږ تقسیمې 3 په ذهن کې تقسیموم، شپږ تقسیمې 3 0 پاتې کېږي. نو چې څه شی پاتې کېږي هغه لاندې لیکم 0 پاتې کېږي. کولی شم چې 2 دانې جمع کړم او بیا څنګه کړم؟ په دریو تقسیم کړم. کولی شم چې 3 دانې جمع کړم بیا په دریو تقسیم کړم او پاتې ولیکم. خو که له دریو نه ډېر نو زه څه شی کوم؟ یوازې یو رقم تقسیموم. شپږ تقسیمې 3 0 پاتې کېږي. 8 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. 9 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. 15 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. کولی شم چې 2 او 15 څو کېږي؟ 9. 9 تقسیمې 3 یو پاتې کېږي. یا کولی شم چې 15 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. او 2 ورته څنګه کړم؟ راښکته کړم. نو دریو نه کم ده نو راښکته کوم. 15 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. شپږ تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. 8 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. 9 جمع 15 کړم. کولی شم دا کار چې بیا تقسیم په 3 کړم، یا کولی شم چې 9 بېل تقسیم کړم او 15 بېل تقسیم کړم په 3 او پاتې لاندې ولیکم. پر مثال داسې زه کوم 9 او 4 15 څو کېږي؟ 14. 14 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. یا کولی شم چې څو راښکته کړم 9 تقسیمې 3 0 15 تقسیمې 3 2 او 0 له هغه نه کم نه کولی شم راښکته کړم خپله 3 نه. اوس کولی شم چې 2 دانې عددونه جمع کړم یا 3 عددونه جمع کړم چې له 3 ډېر شي بیا په تقسیم په څو کړم؟ په 3 کړم. 2 جمع 2 څو کېږي؟ 4. 4 جمع 2 څو کېږي؟ 6. 6 جمع 2 څو کېږي؟ 8. اوس زه کولی شم چې د 8 تقسیمې څو کړم؟ 3. 8 تقسیمې 3 څو کېږي؟ پاتې 8 تقسیمې 3 پاتې څو راځي؟ 2. 2 جمع 2 څو کېږي؟ 4. 4 چې په 3 تقسیم کړم څو پاتې کېږي؟ 1. اوس دا یو چې پاتې شو کړم 2 او 1 څو کېږي؟ جمع کوم. 2 او 1 څو کېږي؟ 3. 3 تقسیمې څو کوم؟ 3 څو پاتې کېږي؟ 0. چې پاتې 0 راغی بیا اوس څه شی شو؟ یعنې که دغه عدد زه په 3 تقسیم کړم پاتې به څو راځي؟ 0. چې کله پاتې 0 راغی نو زه وایم چې دغه ټول عدد څه شی ده؟ په 3 پوره تقسیمېږي. یا فرض مثال یو بل عدد ماته څوک ولیکي ما ته وایي چې دا په 3 تقسیمېږي یعنې تقسیم قابلیت لري یا پوره ویشل کېږي که نه. زه چې شی کوم هر یو په ذهن کې تقسیموم په 3 باقي ولیکم. 9 8 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. 9 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. 15 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. کولی شم چې 15 او 9 څلور څو کېږي؟ 9. بیا تقسیم په 3 کوم چې څو پاتې کېږي؟ 0. خو نه کوم زه خپله نسې راښکته کوم. 15 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 2. 4 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 4 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 1. یا کولی شم چې 15 تقسیمې 15 جمع 4 څو کېږي؟ 9. 9 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. د دې دواړو لپاره څو راښکته کړم؟ 0. 6 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. 9 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. 9 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 1. یا کولی شم چې 9 3 څو کېږي؟ 10. څو پاتې کېږي چې بیا په 3 تقسیم کړم؟ 1 پاتې کېږي. 3 تقسیمې 3 څو پاتې کېږي؟ 0. 2 خپله راښکته کړم کېدای شي 1 خپله راښکته کړم. که داسې نه کړم نو 2 جمع 1 څو کېږي؟
درې تقسیم له درې څو پاتې کېږي؟ صفر. اوس دا ټول جمع کړم. دوه او دوه څو کېږي؟ څلور. څلور او یو څو کېږي؟ پنځه. کولی شم چې دا دوه او دوه څلور څو که نه تقسیم یې درې کړمه چې څو پاتې کېږي؟ یو. یو ورته راښکته کړم یا دوه او دوه څلور. څلور او یو پنځه. اوس چې پنځه څو پنځه اوس په څو تقسیم کړم؟ په دریو. چې په دریو تقسیم کړم څو پاتې کېږي؟ پنځه چې په دریو تقسیم کړم یو پاتې کېږي، دوه پاتې کېږي. چې کله دوه پاتې شو یعنې مطلب دا چې دغه عدد که زه په دریو تقسیم کړم پاتې راته څو راځي؟ دوه. چې دوه پاتې شو نو زه وایم چې دا عدد په دوو دریو د تقسیم قابلیت نه لري، یعنې پوره پرې نه ویشل کېږي. په څلورو د تقسیم قابلیت یعنې کوم عددونه په څلورو پوره ویشل کېږي؟ څلورو باندې کوم عددونه پوره ویشل کېږي؟ فرض مثال ماته څوک یو عدد ولیکي 440. 340. ښایي دا په پنځو په څلورو پوره ویشل کېږي یعنې تقسیم قابلیت لري. زه ورته چې وایم چې یویز او لسیز به ورته ولیکم. یویز او لسیز به یې وګورم، په څلورو به یې تقسیم کړم. که چېرته یویز او لسیز یې په څلورو پوره وویشل شو نو زه وایم چې دا ټول عدد په څلورو څنګه ده بیا تقسیمیږي. که ونه ویشل شو نه ویشل کېږي. نو اول څلور په نظر کې نیسو، دې څلورو نه سره مساوي ده. نو څلور ضرب زباني وایم چې څلور پوره کړي. یو په څلورو کې څلور، یو په څلورو کې څلور. منفي کوم څلور نه چې څلور لاړ شي صفر. څو راښکته کوم؟ صفر. دا صفر مې چې راښکته کړو اوس دلته چې دا کوم عدد راغی هغه له څلور نه څنګه ده؟ کم ده، مفهوم علیه نه کم ده. نو دې راښکته شوي عدد یعنې صفر لپاره زه څه جوړوم؟ صفر. نو څو راغی خارج قسمت کې؟ لس. یعنې څو ورسېدو؟ پوره. چې پوره ورسېدو یویز او لسیز پوره ورسېدو نو زه وایم چې 540 هم په لسو په څلورو پوره تقسیمیږي یا چې تقسیم قابلیت لري، یعنې پاتې څو راځي؟ صفر راځي. یا فرض مثال ماته ولیکي، ماته ووایه دا په څلورو تقسیم قابلیت لري. زه ورته چې وایم چې د یویز او لسیز یې ګورم، 8 ګورم. تقسیموم یې په څو باندې؟ په څلورو. اول څو په نظر کې نیسم؟ شپږ. شپږ له څلورو نه ډېر ده نو څلور ضرب زباني وایم چې ماته څو پوره کړي؟ شپږ. یو په څلورو کې څلور، دوه څلوراته، دوه ډېرېږي یو ورکوم. یو په څلورو کې څلور. منفي کوم څو پاتې کېږي؟ دوه. 8 راښکته کوم. اوس دا دوه رقمي دی، هغه څو رقمي دی؟ یو رقمي دی. اوس دغه اولني ضرب زباني وایم چې 28 ماته څنګه کړي؟ پوره کړي. یو څلور څلور، دوه څلوراته، اووه څلوره 28. یو څلور څلور، دوه څلوراته، درې څلوره 12، څلور څلوره 14، پنځه څلوره 20، شپږ څلوره 40، اووه څلوره 28. نو ورکوم. اووه څلوره 28. پاتې څو راځي؟ صفر. نو زه وایم چې دا په څلورو پوره ویشل کېږي. ګوره که دې اوس په څلورو وویشم نو پوره رسېږي. اول 5 په نظر کې نیسم. 5 له څلورو نه ډېر ده نو کولی شم چې د څلورو ضرب زباني ووایم چې 5 پوره کړي. یو په څلورو کې څلور. منفي کوم 5 نه چې څلور لاړ شي یو. څو راښکته کوم؟ 14. اوس د څلورو ضرب زباني وایم چې څو پوره کړي راته؟ 14. یو څلور څلور، دوه څلوراته، درې څلوره 12، درې څلوره 12، څلور څلوره 14. نو څو ورکوم؟ څلور. څلور څلور 14. ګوره دا دوه رقمي و هغه یو رقمي و. د اولني ضرب زباني و چې دا دوه رقمه اوس ماته پوره کړي. یو رقم چې زیات و. منفي کوم شپږ نه چې شپږ لاړ شي صفر. یو نه چې یو لاړ شي صفر. 8 راښکته کوم. 8 اوس له څلور نه ډېر ده نو د څلور ضرب زباني وایم چې 8 راته پوره کړي. یو څلور څلور، دوه څلوره 8، دوه څلوره 8. چې منفي کړمه څو پاتې کېږي؟ 8 نه چې 8 لاړ شي صفر. چې پاتې صفر راغی نو زه وایم چې 388 په څلورو پوره وویشل شي، یعنې تقسیم قابلیت یې په څلورو لرلې 388. نو کله چې ما نه د څلورو باندې تقسیم قابلیت غواړي زه څه شی ګورم؟ یویز او لسیز. یویز او لسیز په څلورو تقسیموم که باقي څو راغی؟ صفر پوره پرې وویشل شو یویز او لسیز. نو زه وایم چې ټول عدد په څلورو پوره تقسیمیږي. په 5 کوم عددونه پوره تقسیمیږي؟ فرض مثال ماته ولیکي 350. زه ورته وایم چې یویز یې ګورم. یویز کې که چېرته صفر راغلی و یا 15 راغلی و یویز کې، نو زه وایم چې په 5 څنګه ده دا عدد ویشل کېږي، یعنې دا اوس په 5 وویشل کېږي ځکه یویز کې څو راغلی؟ صفر راغلی. نو دا په 5 څنګه ده پوره ویشل کېږي. یا 899 ماته دا په 5 ویشل کېږي. زه ورته وایم نه ځکه یویز کې څو راغلی؟ 9 راغلی. چې نه صفر راغلی نه 15 9 راغلی نو نه ویشل کېږي. یا باید صفر رسي یا 15 رسي چې د څو د 5 څنګه شي پوره تقسیم شي.
همدارنګه که چېرته ما ته ووایي دا عدد دا په 5 ویشل کېږي زه ورته وایم بلکل ویشل کېږي ځکه چې یویز کې څو راغلی 5 که فرض مثال دلته یو بل عدد ولیکي یویز یې 0 سي نو زه ورته وایم بیا هم ویشل کېږي ځکه یویز کې 0 راغلی که فرض مثال دلته یو بل عدد ولیکي 6 زه ورته وایم نه ویشل کېږي چې ځکه یویز کې څو راغلی 6 راغلی دا عدد په 5 ویشل کېږي خو خبره دې پوره یعنې پوره پرې ویشل کېږي که نه پوره پرې نه ویشل کېږي خو ویشل کېږي په 5 پوره نه ویشل کېږي خو په 5 ویشل کېږي چې موږ وایو تقسیم قابلیت په 5 لري که نه یعنې مطلب یې دا چې پوره پرې ویشل کېږي که نه دا عدد په 5 ویشل کېږي خو پوره نه ویشل کېږي هر عدد په بل عدد ویشل کېږي خو خبره دې چې ده دې پوره په 6 کوم عددونه ویشل کېږي په 6 هغه عددونه ویشل کېږي چې هم په 2 پوره ویشل سي هم په 3 پوره ویشل سي یعنې هممهاله په 2 پوره ویشل سي په 3 پوره ویشل سي څه مطلب 420 ما ته ولیکي ما ته وایي دا په 6 پوره ویشل کېږي زه ورته وایم بلکل ویشل کېږي په خاطر د دې چې یوې څو ده 0 په 2 ویشل کېږي دا چې په 2 ویشل کېږي په 3 وګورم 4 او 2 څو کېږي 6 تقسیم 3 څو کېږي باقي 0 چې 0 باقي راغی نو په 3 ویشل کېږي چې په 2 ویشل شو په 3 ویشل شو نو دا عدد په 6 ویشل کېږي په 6 ویشل کېږي مطلب یې دا ده چې پوره ویشل کېږي اوس که دا عدد په 6 په تقسیم کړو نو پوره رسېږي اول 6 څلور په نظر کې نیسم 6 نه کم ده که نه 2 ورسره جوړ کړم 240 دي د 6 ضرب زباني وایم چې اوس ما ته دا 240 پوره کړي 2 رقمه ټول اوس 240 منفي کومه 2 نه چې 2 لاړ شي 0 څلور نه چې 4 لاړ شي 0 اوس ورته راښکته کوم 0 دا 0 مې چې راښکته کړه دلته اوس دا عدد له 6 نه کم شو نو د دغه 0 لپاره دلته چې جګوم 0 جګوم د راښکته شوي عدد لپاره چې جګوم 0 جګوم نور وویشل شو پوره پاتې څو راغی 0 نو هر هغه عدد چې په 2 وویشل شو پوره په 3 وویشل شو نو په 6 هم ویشل کېږي یعنې هممهاله په 2 وویشل شي په 3 وویشل شي نو هغه عدد په 6 هم ویشل کېږي پوره یعنې تقسیم قابلیت لري فرض مثال 440 ما ته وایي دا په 6 ویشل کېږي زه ورته وایم په 2 ویشل کېږي اوس یې په 4 وګورم په 3 وګورم په 2 خو وویشل شو اوس په 3 وګورم 5 تقسیم 3 یو پاتې کېږي 4 تقسیم 3 یو پاتې کېږي 5 تقسیم 3 2 پاتې کېږي 4 تقسیم 3 یو پاتې کېږي 4 تقسیم 3 یو پاتې کېږي یو څو کېږي 2 2 څو کېږي 3 یو څو کېږي 2 2 څو کېږي 4 تقسیم 3 4 تقسیم 3 څو پاتې کېږي یو نو پاتې دلته څو راځي یو په 3 کې 3 پاتې راغی یو چې پاتې یو راغی معنا دا چې دا په 3 نه ویشل کېږي په 2 ویشل کېږي خو په 3 نه ویشل کېږي چې په 3 نه ویشل کېږي نو په 6 هم نه ویشل کېږي که فرض مثال یو عدد په 3 وویشل شي خو په 2 ونه ویشل شي نو هغه هم په 6 نه ویشل کېږي بل مهم بل عدد چې موږ قیدي څخه یادونه کوو هغه د 9 ده 9 باندې کوم عددونه ویشل کېږي 9 باندې هغه عددونه ویشل کېږي چې د ارقامو مجموعې په 9 پوره وویشل شي دلته لنډه قاعده ده اوس فرض مثال مطلب مې څه ده 9 نه وي ما ته څوک وایي دا په 9 ویشل کېږي زه ورته وایم د ارقامو مجموعې پیدا کوم 9 جمع 9 څو کېږي 9 جمع 9 9 2 18 9 18 په 2 ویشل کېږي که نه یا داسې کوم 9 جمع 9 یا 8 جمع 1 9 تقسیم 9 څو پاتې کېږي 0 چې 0 پاتې کېږي یعنې پوره ویشل کېږي نو دغه 9 نه وي هغه باندې څنګه ده په 9 پوره ویشل کېږي یا فرض مثال داسې یو عدد راته ولیکي که اوس زه د ارقامو مجموعه پیدا کوم ډېر وخت نیسي که نه دلته هم لکه 3 غوندې څه شی کړو په ذهن کې تقسیموو 2 یا 3 عددونه یا یو عدد چې باقي څو راځي اوس 9 نه کم ده نو خپله راښکته کوو یا د 5 سره جمع کوو 9 5 څو کېږي 11 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 2 پاتې کېږي ګوره 11 چې په 9 تقسیم کړم یو په 9 کې 9 پاتې څو راځي 2 نو 2 یعنې مې جمع کړ چې 9 نه ډېر شو بیا مې تقسیم په څو کړ په 9 2 پاتې شو 4 5 څو کېږي 9 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 0 د دې دواړو لپاره څو راښکته کوم 0 2 9 څو کېږي
11 یا کولی شم چې 9 چې په 9 تقسیم کړم 0 پاتې کېږي نو دا راښکته کړم 0 او 2 او 8 جمع کړم 2 او 8 څو کېږي 10 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 1 نو دلته څو راښکته کړم د دې دواړو لپاره 1 9 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 0 5 او 4 څو کېږي 9 9 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 0 دا د دواړو لپاره مې 0 راښکته کړم 5 شپږ څو کېږي 11 11 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 2 اته کولی شم چې راښکته کړم یا 9 سره جمع کړم بیا په څو تقسیم کړم په 9 یا داسې کوم چې 9 تقسیم 9 څو پاتې کېږي 0 9 اتو 15 جمع کړم اتو 15 څو کېږي اتو 15 14 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 14 چې په 9 تقسیم کړم یو 9 منفي څو راځي 14 چې 9 لاړ شي 14 چې 9 لاړ شي 4 پاتې کېږي دلته څو رالیکمه د دې اتو 9 لپاره 4 اوس دا جمع کړم 2 یو څو کېږي 3 3 او 2 څو کېږي 3 او 2 څو کېږي 15 15 4 څو کېږي 9 15 4 څو کېږي 9 15 4 9 9 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 0 پاتې کېږي نو دا د ارقام مجموعه په 9 پوره ویشل څو پاتې څو راغی 0 نو زه چې دا ټول عدد په 9 پوره ویشل کېږي 2 یو څو کېږي 3 او 2 څو کېږي 15 15 او 4 څو کېږي 9 چې 9 تقسیم په 9 کوم پوره رسېږي یعنې 0 پاتې کېږي نو په 9 هغه عددونه پوره ویشل کېږي چې د ارقام مجموعه په 9 پوره ویشل شي یا پر دې مثال ماته څو ولیکي 45 2 3 15 شپږ 9 ماته ووایه دا په 9 ویشل کېږي زه ورته وایم ګورم 4 15 څو کېږي 9 تقسیم 9 کړم څو پاتې کېږي 0 2 له 3 9 نه کم نه راکولی شم چې راښکته کړم یا جمع کړم 2 3 څو کېږي 2 3 څو کېږي 15 15 څو کېږي 15 څو کېږي 10 تقسیم څو کړم 9 څو پاتې کېږي 1 یا کولی شم چې 3 له دغو شپږو سره جمع کړم بیا څو سره باندې تقسیم کړم په 9 چې دا څو پاتې کېږي 0 هر یو چې زړه وي چې 2 عددونه جمع کړم بیا په 9 تقسیم کړم باقي وګورم 2 3 څو کېږي 15 15 څو کېږي 10 چې په 9 تقسیم کړم څو پاتې کېږي 1 نو دې درې واړو لپاره څو پاتې کېږي 1 شپږ په خپله راښکته کړم او 9 چې په 9 تقسیم کړم څو کېږي 0 پاتې څو راځي 0 یو شپږ څو کېږي 9 نو چې 9 راغی نو زه وایم چې دا عدد په 9 نه تقسیمېږي پوره ځکه باقي څو راغی 9 نو دا عدد که زه په 9 تقسیم کړم پاتې به څو راځي 9 اول څو په نظر کې نیسم 4 نو 9 نه کم ده که نه 15 سره یو ځای کوم اوس د 9 ضرب ضباني ویم چې 45 راته څنګه کړي پوره کړي 9 ضرب ضباني چې 9 15 45 دلته 15 لیکم 9 په 15 کې 45 منفي کوم 15 نه چې 15 لاړ شي 0 4 لاړ شي 0 2 راښکته کوم دا 2 مې چې راښکته کړه دغه ټول عدد اوس له 9 نه څنګه ده کم ده دا 2 ده هغه څو ده 9 ده مخکې علیه زیات ده نو د دې د راښکته شوي 2 لپاره هلته څه جګوم 0 جګوم اوس څو راځي ښکته کومه 3 اوس درویشت شو هغه څو ده 9 اوس دا عدد چې څنګه څو غټ شو یعنې مقسوم له مقسوم علیه نه غټ شو 9 اوس ضرب ضباني وایم چې درویشت پوره کړي 1 9 2 9 اتلس 9 3 اوویشت 2 9 اتلس نو 9 3 اوویشت زیات راځي 2 9 اتلس منفي کوم چې منفي کومه اتلس 14 چې اته لاړ شي ګوره 3 نه اته نه ځي یو دونه ورکوم دلته چې دنه یې 3 واخلم هغه اصلا څو ده 10 جمع 3 14 چې اته لاړ شي 14 چې اته لاړ شي 15 دلته څو پاتې یو نه چې یو لاړ شي 0 اوس څو ته راښکته کومه 15 اوس د 9 ضرب ضباني وایم چې څو پوره کړي 15 پوره کړي 9 5 او شپږ 15 4 شپږ ورکوم شپږ 15 4 شپږ 9 شپږه 9 په شپږو کې 9 شپږه 4 9 شپږه 4 منفي کومه 15 نه چې 4 لاړ شي 1 15 نه چې 15 لاړ شي 0 ګوره 15 پاتې شو که نه 15 مې ورته راښکته کړه 15 اوس دا 15 نه ضرب ضباني وایم چې 15 پاتې څنګه کې پوره کړي 1 9 2 9 اتلس 9 3 اوویشت او 4 9 شپږ دېرش 15 9 45
او پنځه نهه پنځه څلوېښت شپږ نهه څلور پنځوس شپږ نهه څلور پنځوس پاتې څو راغی یو اوس څو راښکته کوم ورته شپاړس اوس نهو نه ډېر ده نو د نهو ضرب زباني ویم چې شپاړس پوره کړي یو په نهو کې نهه دوه نهه اتلس نو یو ورکوم یو په نهو کې نهه چې منفي کړمه څو پاتې کېږي اووه نو دا دلته ځای نه دلته لیکل اووه پاتې شو چې منفي مې کړه اووه پاتې شو اوس ورته څو راښکته کومه دې اووو ته نهه راښکته کوم اوس د نهو ضرب زباني وایم چې نهه بیا پوره کړي یو نهه یو اتیا راځي اته نهه دوه بیا راځي نهه یو اتیا راځي دنه ډېرېږي نو نهو نه موږ هلته ډېر نشو ورکولی او اته نهه دوه بیا راځي اته نهه دوه بیا راځي چې منفي کړمه څو پاتې کېږي اووه ما مخکې نه ورته وویل چې په ذهن کې مې تقسیم کړ چې څو پاتې شو اووه پاتې شو نو چې اووه پاتې شو نو دا عدد ټول په نهو څنګه ده پوره نه تقسیم یعنې تقسیم قابلیت یې نه لري بل موږ مهم عدد لپاره چې قاعده لرو هغه لس ده لسو باندې کوم عددونه پوره ویشل کېږي چې یویس کې صفر راغلی شي فرض مثال 310 450 یویس ته ګورم چې یویس کې که لس صفر راغلی نو زه وایم چې دا په لسو پوره ویشل کېږي که دا عدد زه اوس په لسو وویشم نو پوره ویشل کېږي ګوره 450 تقسیم یې لس اول څلور په نظر کې نیسم لسو سره پرتله کوم چې کم ده بیا پنځه ورسره ضرب کوم نو دلته لس لیکم دا دوه رقمي شو هغه هم څو رقمي ده دوه د اولني ضرب زباني وایم چې ماته څو پوره کړي څلور پوره کړي یو په څلورو کې څلور یو په یو کې یو دوه په یو کې دوه درې په یو کې درې څلور په یو کې څلور نو څلور ورکوم څلور په صفر کې صفر څلور په یو کې څلور نو دلته څو لیکمه څلور او دا چې سره پرتله کړم دنه کم ده نو څلور لیکم یو په څلور په صفر کې صفر یو په څلورو کې څلور منفي کوم پنځو نه چې صفر لاړ شي پنځه صفر راښکته کوم اوس دا پنځوس شو هغه څو ده لس نو لس بیا لیکم د اولني ضرب زباني وایم چې پنځه راته پوره کړي ځکه دا هم دوه رقمي ده هغه هم څو رقمي ده دوه رقمي نو پنځو ضرب زباني چې وایم څو کېږي یو په پنځو کې پنځه لیکم پنځه په صفر کې صفر یو په پنځو کې پنځه پنځوس سره مساوي دلته څو لیکلی سمه پنځه لیکلی سم چې منفي کړمه څو پاتې کېږي صفر چې صفر پاتې شو نو لسو باندې دا عدد څنګه څو پوره وویشل شو هر عدد چې د یویز رقم یې څه اوسو اوس صفر اوسو نو هغه عدد په لسو پوره ویشل کېږي فرض مثال 330 یویز کې څو ده صفر یا 4000 یویز کې څو ده صفر نو په څو ویشل کېږي دا په لسو پوره ویشل کېږي په لسو یې تقسیم کړم نو پاتې دلته څو راځي صفر به راځي حتمي به صفر راځي بله مهمه موضوع چې ده هغه د قاسم یا فکتور ده او د مضرب ده که به ولیکو مضرب قاسم څه ته ویل کېږي مضرب څه ته ویل کېږي داسې فرض کوي چې ما ته چا یو عدد راکړی څو څلېرویشت راکړی او بل عدد یې راکړی څو دوه دا څلېرویشت اوس په دوو پوره ویشل کېږي که نه بلکل ویشل کېږي څلېرویشت چې په دوو پوره ویشل کېږي نو دا دوو ته زه د څلېرویشتو څه شی وایم یو قاسم وایم یعنې قاسم اوس څه شی شو هغه عدد شو چې راکړ شوی عدد پې څنګه کېږي پوره ویشل کېږي څلېرویشت اوس په دوو پوره ویشل کېږي نو دا دوو ته د څلېرویشتو څه شی وایم قاسم وایم یا فرض مثال درې ده دا څلېرویشت اوس په دریو څنګه ده پوره ویشل کېږي نو دا دریو ته د څلېرویشتو څه شی وایم قاسم وایم یا فرض مثال شپږ ده څلېرویشت اوس په شپږو پوره ویشل کېږي نو دا شپږو ته د څلېرویشتو څه شی وایم قاسم وایم نو قاسم هغه عدد شو چې راکړ شوی عدد پې څنګه شي پوره ویشل شي یا فرض مثال 30 ده دا 30 اوس په لسو څنګه ده پوره ویشل کېږي نو لسو ته د 30 څه شی وایم قاسم وایم لس د 30 اوس څه شی ده قاسم ده یعنې مطلب دا چې لس 30 په لسو پوره ویشل کېږي 30 په لسو پوره ویشل کېږي کولی شم چې که څوک راته ولیکي 15 د 30 قاسم ده یعنې 30 په 15 پوره ویشل کېږي بلکل ده 30 په 15 پوره ویشل کېږي څو رسېږي شپږ نو 15 ته د 30 څه شی وایو قاسم ویلی شو مضرب اوس څه شی ده مضرب اوس داسې فرض کوي چې زه لرم 50 بل عدد ده 100 دا 100 چې ده اوس په 50 څنګه ده پوره ویشل کېږي نو دا 100 ته د 50 څه شی وایم مضرب وایم
مضرب اوس هغه عدد ده چې په راکړ شوي عدد باندې څنګه شي پوره تقسیم شي. سل اوس په 50 څنګه ده پوره تقسیمیږي، نو سلو ته زه چې وایم د 50 مضرب وایم، یا 400 ده په شلو پوره ویشل کېږي، نو دا 400 ته د شلو چې وایم مضرب وایم، 400 د شلو چې ده مضرب دی، یعنې 400 په شلو پوره ویشل کېږي. او که ما ویل د شلو قاسمونه چې دي هغه شلو قاسمونه چې دي نو د هغه عددونه کوم عددونه دي چې شل پې څنګه سي پوره سي تقسیم سي، او که مضرب یې وایم هغه کوم عددونه دي چې په شلو پوره وویشل سي. اوس که ماته څوک وایي د شلو قاسمونه کوم عددونه دي، هغه عددونه دي زه ورته وایم چې شل ورباندې پوره تقسیم سي، شل پې څنګه سي په همغه عددونو باندې پوره تقسیم سي، یعنې په قاسم باندې. او که راته وایي مضربونه کوم عددونه دي، هغه عددونه دي کوم چې همغه راکړل شوي مضربونه یعنې عددونه په شلو پوره تقسیم سي، او قاسمو کې شل په قاسم پوره تقسیم سي. د قاسمونو شمیر محدود دی او د مضربونو شمیر لا یتناهي ده. مطلب مثل فرض مثال ماته څوک ولیکي 40 زه وایم د دې شمیر ماته معلوم د قاسمونو شمیر محدود ده، معلوم شمیر لري. فرض مثال دا په 1 ویشل کېږي، په 2 ویشل کېږي، په 3 ویشل کېږي، په 4 ویشل کېږي، په 6 ویشل کېږي، په 12 ویشل کېږي، په 8 ویشل کېږي، په 40 خپله ویشل کېږي. نو دا اوس څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6 شپږ اووه اته دانې قاسمونه لري، خو مضربونه یې بې شماره دي. مضربونه یې کومه شی پیدا کوو؟ 40 ضرب 1 بیا څو شو 40 یو مضرب یې 40 شو، 40 ضرب 2 بل مضرب یې څو شو 48 4 2 8 2 2 4 نو بل مضرب یې څو شو 48 40 ضرب 3 بل مضرب یې څو شو 40 ضرب 3 څو کې 3 څلوره 12 یو یې حاصل 3 2 شپږ شپږ یو اووه بل مضرب 2 بیا شو 40 ضرب بل ته بیا د څلور څلوره 14 یو یې حاصل 3 څلور 2 8 یو 9 شپږ نوي یو مضرب شو، یعنې دا هغه عددونه دي شپږ نوي 2 بیا څلوره 48 چې په 40 پوره ویشل کېږي، او دغه هغه عددونه دي چې 40 په څنګه کې پوره ویشل کېږي. نو قاسم نه هغه عدد مطلب شو چې راکړل شوی عدد په څنګه چې پوره ویشل شي، او مضربون نه هغه عددونه مطلب دي چې دا مضربونه په راکړل شوي عدد پوره وویشل شي. د مضربونو شمېر چې ده بې نهایته ده، ځکه چې په هر طبیعي عدد چې ده همغه راکړل شوی عدد ضرب کوم یو مضرب یې لاسته راځي، او د طبیعي عددونو شمېر چې ده لا یتناهي یا بې شمېره ده. نو موږ چې ویلی شو چې مضربونو شمېر د یو عدد لا یتناهي ده او د یعنې بې شمېره ده یا نامحدود ده، او د قاسمونو شمېر یې محدود ده. قاسم ته په انګلیش کې فاکټور ویلی شو، مضرب ته مالټیپل یا مولټیپل ویل کېږي. په LCM HCF او GCD باندې به په راتلونکي درس کې همدارنګه په تجزیې باندې به په راتلونکي درس کې بحث وکړو، د دې په خاطر چې د ویډیو سایز زیات نه شي نو په هغه باندې به په راتلونکي درس کې بحث وکړو. خدای تعالی دې وکړي چې اوس مو زده کړي اوسي.